سلامونه دوستانو ته ما امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیوګانې چې دي هغه دوستانو وایرل کړو تر څو ډېر ویوز پرې راشي. دوستانو په زرګونه ویوز زموږ په ویډیوګانو باندې راشي. لکه تاسو چې دوستانو زما دغه یوه ویډیو ګورئ چې 1.1 کې ویوز دوستانو اخیستي دي. همداشانتې کې دوستانو نوره ویډیوګانې هم زما په چینل کې ډېرې ویډیوګانې شته چې هغه دوستانو وایرل شوي دي او ډېرې مخته دوستانو تللي دي. د دې لپاره دوستانو چې ته ضرورت یې او کومه طریقه لري تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. په 4 میاشتو کې 18K ویوز یې دوستانو اخیستي دي او 320 لایکونه هم دوستانو دغه ویډیو اخیستي دي. همداشانتې نورې ډېرې ویډیوګانې دي چې تاسو به زما په چینل کې وګورئ. زه به دوستانو ته تاسو ته یو ځل یې نورې هم وښایم. ښه دوستانو تاسو دغه زما نورې ویډیوګانې هم کتلی شئ. تقریبا 50,000K ویوز یې اخیستي دي، تر څنګ 9K ویوز یې اخیستي دي، 8K ویوز یې اخیستي دي، 6 دي، همداشانتې 5 دي دوستانو. نو دغه څنګه دوستانو موږ کولی شو د دې لپاره څه ضرورت دی دوستانو. یو خو لومړی خو دا ده چې د دې جذابه ټایټل دی دوستانو چې تاسو باید مثلا دې ته یو ښایسته ټایټل ورکړئ او د دې تر څنګ یو ښایسته بینر دوستانو ورته جوړ کړئ یا تمنیل ورته جوړ کړئ دوستانو. لکه زما چې تاسو کتلی شئ دغه تمنیل یې ورته جوړې کړي دي. لکه څنګه دوستانو دغه ویډیوګانې ګورئ، دې ته ما ښایسته تمنیل جوړ کړي دي چې هغو په ذریعه سره خلک دې ته مجبورېږي چې زموږ په ویډیو باندې کلیک وکړي دوستانو. لکه تاسو چې دوستانو دغه ویډیوګانې ګورئ، د دې لپاره ما جالب تمرینونه جوړ کړي دي چې دغه ویډیو په 900 ویوز یې اخیستي دي په یوه میاشت کې دوستانو مخته تللي دي. همداشانتې نور ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. د دې لپاره جذابه تمنیل جوړول دوستانو دا هغه څه دي چې موږ تاسو ویډیوګانې مخته ځي، خو په کومې طریقې سره کولی شو چې زیات ویوز دوستانو پرې راولو. څه ته دوستانو ضرورت دی؟ د دې لپاره ستاسو به لومړی راشه دوستانو په خپل موبایل کې به فیسبوک را خلاص کړئ. کله دوستانو په خپل موبایل کې فیسبوک را خلاص کړو، د فیسبوک په سرچ کې به ستاسو دوستانو ګروپونه ورته ولیکئ. دوستانو تاسو فیسبوک په سرچ کې چې هر ډول ګروپونه تاسو سره دوستانو وي مشکل نه لري. مثلا فیسبوک زده کړې ګروپ وي هم دوستانو تاسو سره لپاره مشکل نشته دی. فیسبوک زده کړه وي، هر رقم ګروپونه چې تاسو سره دوستانو وي هغو ګروپونو کې تاسو جوین شئ. په سرچ کې دوستانو همغه ګروپونه ورته ولیکئ. تاسو کتلی شئ په دغه ګروپونو کې تاسو مکمل در سره جوین شئ. پورته ګروپ اپشن تاسو ته ښکاري. دغه ګروپ چې دوستانو تاسو کله کلیک واخلئ په دې کې تاسو چې کوم ګروپونه راشي هغو مکملو کې تاسو دوستانو جوین شئ. کله چې پکې جوین شوئ نو زه راځم یو ځل دغه سیال باندې کلیک اخلم تر څو ماته مکمل ګروپونه دوستانو په دې کې راخلاص شي. نو چې څومره ګروپونو کې تاسو دوستانو جوین شئ همغومره ستاسو ګټه دوستانو ډېرېږي. همون خو دوستانو مثلا په ګروپونو کې جوین شوم، داشانتې نوره ګروپونه دي. یوټیوب دی دوستانو، دغه یوټیوب زده کړه دوستانو تاسو سرچ کړئ په فیسبوک کې. په یوټیوب زده کړه چې کله تاسو سرچ کړئ په دې کې تاسو لپاره انګلیسي ژبې د چا خبره چې انګلیسي ژبې ګروپان هم راځي، همداشانتې نور ګروپان هم راځي، خو تاسو په ټولو کې جوین کیږئ. او که تاسو چېرته یوټیوب په انګلیسي کې سرچ کړئ، مثلا یوټیوب لرنینګ دوستانو دغه په انګلیسي کې سرچ کړئ. تاسو کله چې سرچ کړئ تاسو کتلی شئ دغه د موږ ته ګروپونه راغلل. یوټیوب ویډیو دی، یوټیوبر دی دوستانو، یوټیوب سبسکرایب دی، هر ډول ګروپونه چې تاسو د یوټیوب دوستانو په دې کې راځي. ښه دوستانو مثلا موږ اوس په دې ټولو ګروپانو کې جوین شو. اوس څه کول ته ضرورت دی؟ راځو دوستانو دلته موږ تاسو اوس ویډیو هغه ویډیو چې تاسو غواړئ وایرل کړئ یا شیر کړئ دوستانو هغه به څنګه کوئ؟ رابشئ مثلا زه غواړم دغه لومړی ویډیو دوستانو ما هم دا تازه دم اپلوډ کړی دی، راځم دغه ویډیو دوستانو زه اوس شیر کوم. د دې لپاره دوستانو زه راځم په دغه شیر اپشن باندې کلیک اخلم. کله مې چې په شیر دوستانو کلیک واخیستلو په دې کې لومړی راځم دوستانو په دغه نیو پیډ باندې کلیک اخلم. کله مې چې په د نیو پیډ باندې دوستانو کلیک واخیستلو همدغه ویډیو زه اوس په خپل فیسبوک کې دوستانو یو ځلې فیسبوک کې دوستانو اپلوډوم. راځم تاسو کتلی شئ دغه زه دوستانو په خپل فیسبوک آی ډي یا خپل فیسبوک پیج نه دوستانو د دې لپاره یو پوسټ کوم، په سټوري هم دوستانو ان کوم. د دې تر څنګ دلته موږ ته لیکلي دي شیرینګ ټو فیسبوک ګروپ دوستانو. زه راځم په دې باندې کلیک اخلم. مثلا دغه یو 2-3 ګروپان دوستانو په دې کې هم دغه زه شیر کوم او راځم پورته په پوسټ باندې کلیک اخلم. کله مې چې په پوسټ باندې دوستانو کلیک واخیسته دغه اوس دوستانو موږ سره پوسټېږي یعنې اپلوډېږي فیسبوک ته دوستانو. دغه تاسو به اوس وګورئ دغه ویډیو دوستانو فیسبوک ته دغه د اپلوډ شوله. دا چې څومره خلک زما فیسبوک آی ډي ته راځي او دغه ویډیو به دوستانو ضرور دوی ګوري. راځم دوستانو له دې نه هم اوس بلې خواته بیا راځم په دغه شیر اپشن باندې کلیک اخلم. کله مې چې په شیر کلیک واخیستلو
او په دغه برخه کې دوستانو واتساپ باندې اوس هم تاسو پوهېږئ چې راشئ په دغه واتساپ کلیک واخلئ او څومره ګروپانو سره یې ملګري وي هغوی ټولو ته یې ولېږئ. د دې تر څنګ په مسنجر چې کله کلیک واخلئ په مسنجر کې چې څومره تاسو سره ملګري وي ملګرو ته لیږلی شئ. د دې تر څنګ په دغه ټلګرام چې کلیک واخلئ په ټلګرام کې چې څومره ګروپان تاسو سره هغوی ته دوستانو تاسو لیږلی شئ. راځو یور ګروپ دوستانو فیسبوک تر ټولو مهمه خبره چې دی همدغه ده چې په فیسبوک ګروپ کې دوستانو هغه ګروپان چې موږ تاسو پکې جوین شوي یو څومره ګروپان موږ تاسو سره په فیسبوک کې دي دوستانو هغوی مکملو کې ستاسو دغه ویډیو شیر کوئ باید دوستانو دغه تاسو مکمله شیر کړئ. نو زه دوستانو راځم لږ منتظر کېږم تر څو دغه ګروپان ما ته راخلاص شي ځکه چې انټرنیټ یو څه نه څه دوستانو ضعیف دی. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه مکمل ګروپان ما ته راخلاص شول. دا ما سره بې انتهایي زیات ګروپان چې هر ډول ګروپ په دې کې دوستانو شتون لري چې ګټور ګروپونه دي. زه راځم مثلا په دغه لومړي کلیک اخلم. کلیک مې چې پرې راوستو دوستانو پورته پوسټ برخه که تاسو چېرته غواړئ هغه لیکل ورته پیسټ کړئ هم دلته کولی شئ. خو زه راځم مثلا د ژوند تګلارې دي په دې باندې کلیک اخلم صرف د پوسټ باندې کلیک اخلم او راځم بل افغانستان دی دوستانو او دې تر څنګ دغه بل ګروپ دی صرف په دغه ګروپ دوستانو داسې کلیک اخلم او دغه صرف پورته پیسټ وایم او دغه دوستانو زه په دې کې شیر کوم. تاسو کتلی شئ د راځم دغه یو اس ای یوټیوبرز ګروپ دی دوستانو دغه شمشاد دی د دې تر څنګ همیشه با کرکټ دی د تر څنګ انعکاس تلویزیون دی. هر ډول ګروپان چې تاسو سره وي کوشش وکړئ چې بیخي زیات ګروپان پیدا کړئ تر څو هر ډول هر اړخیز ګروپان پیدا کړئ چې تاسو کوم ډول معلومات په یوټیوب باندې نشروئ کوم ویډیوګانو سره نشروئ هغه به تاسو مکمل په همدغه ګروپانو کې شیر کوئ. لکه تاسو ګورئ په ډېرې اسانۍ سره دوستانو تاسو کولی شئ تاسو نیټ چې څومره زیات وي همدومره تاسو ته ګټه دوستانو زیاته وي. زه اوس مثلا راځم د یوټیوب دغه د غپلې کومه ته چې کله دوستانو دغه میسیج تاسو درکوي هغه ستاسو کوم پوسټ چې وي هغه په دغه ګروپ کې دوستانو شوی وي تاسو کتلی شئ. نو زه راځم دغه دوستانو داسې بندوم. راځو دوستانو همدا شانتې نور هم موږ تاسو کولی شو هر ډول تاسو وي چې ټول دغه مکمل داسې شیر کوئ. کله چې تاسو داسې شیر کړل نو ستاسو دغه پوسټ کوم دغه یوټیوب کې دغه ویډیو چې دغه مکمله په دغه ګروپانو کې دوستانو شیر کېږي او دغه ګروپانو کې چې څومره خلک دي څومره کسان دي هغه ټولې دوستانو ګوري. دلته که تاسو چېرته په 500 ګروپانو کې دغه شیر کوئ نو که له 500 ګروپانو نه چې تاسو ته تقریبا هر ګروپ نه یو سبسکرایب راشي هم تاسو دوستانو 50 سبسکرایب کېږي. نو که تاسو کار وکړئ ډېر انشاءالله چې تاسو به په ورځ کې تر 200 سبسکرایب هم پیدا کوئ که چېرته شیر کړئ. خو زه دوستانو دغه ویډیوګانې تر ډېره وخته چې تاسو ورته وخت لرئ شیر کوئ خو زه دا چې دومره وخت نه لرم په همدې خاطر یې ډېرې نه شیر کوم صرف اپلوډ یې کو په خپله خلک راځي ځکه چې زموږ ویډیوګانې وایرل شوي دي په یوټیوب کې هغه چې کله یې مخې ته چاته ورشي نو نوره ویډیوګانې هم ورته تر څنګ چینل هم سبسکرایب کوي. تاسو چېرته په واتساپ کې چېرته غټ ګروپونه لرئ په هغو کې خپل ویډیوګانې شیر کوئ خو تر ټولو بهترینه طریقه دوستانو همدغه دی چې ستاسو په دې کې دې باندې تاسو دوستانو سبسکرایب هم راځي ویوز هم راځي ځکه چې یو څوک کلیک پرې واخلي تاسو ویډیو ګوري دوستانو ویوز هم تاسو درکوي دی تر څنګ سبسکرایب هم دوستانو ستاسو ته راځي. زه مثلا دغه ویډیو مې تر همدې ځای پورې شیر کړه دوستانو. اوس راځم زه مثلا بله ویډیو دوستانو راخلم یوه بله ویډیو دوستانو راخلم مثلا دغه ویډیو ده چې زه غواړم دغه ویډیو هم دوستانو شیر کړم. راځم په دغه یور ګروپ باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. کله چې په دې کلیک واستو لږ ورته منتظر شئ. تاسو انټرنیټ چې څومره دوستانو کوي وي په همدومره اساس باندې په همدې اساس باندې دوستانو ستاسو دغه ویډیو چې دی هغه ډېره دوستانو مخې ته ځي. زه مثلا راځم دغه د یوټیوب ګروپان دوستانو په دې کې دغه مکمل داسې شیر کوم. راځم تاسو هم په همدې طریقې سره کولی شئ چې مکملې ویډیوګانې ټولې په دې کې شیر کړئ تر څو ستاسو ویډیوګانې خلک وګوري او ستاسو ویډیوګانې وایرل شي مخ ته لاړې شي خلک یې دوستانو وګوري لایک یې کړي کمنټ درته وکړي تر څنګ ویوز پرې راشي سبسکرایب له دغې برخې دوستانو تاسو ویوز هم ترلاسه کولی شئ یوټیوب لپاره سبسکرایب هم پیدا کولی شئ. د دې تر څنګ د دې څخه تاسو دغه لایک او دوستانو تاسو پیدا کولی شئ. څومره خلک چې ستاسو ویډیوګانې لایک کوي همدومره ستاسو ویډیوګانې مخې ته ځي دوستانو. نو تاسو کتلی شئ په همدې اساس ما تاسو لپاره 13 ویډیو چې دوستانو چې اپلوډ کړی دی هغه د دې لپاره چې څنګه د یوټیوب سبسکرایب پیدا کو په هغه کې دوستانو تاسو سبسکرایب هم پیدا کولی شئ خو په دې کې تاسو خپل چینل لپاره سبسکرایب تر څنګ ویوز هم پیدا کولی شئ لایک هم پیدا کولی شئ دوستانو مینوال هم زیاتولی شئ هر څه تاسو په دغه طریقه سره دوستانو کولی شئ. نو تاسو دوستانو دغه طریقه را سره وکتل همدغه طریقه وه چې څنګه د خپل یوټیوب ویډیوګانې دوستانو وایرل کړو او خپل ویډیوګانو باندې ډېر دوستانو ویوز راشي. زموږ چینل کې دوستانو هره ورځ همدغسې نوې ویډیوګانې اپلوډېږي د یوټیوب کورس شپږمه ویډیو دوستانو چې تاسو لپاره
دغه ما اپلوډ کړه. تاسو کتلی شئ دغه د زموږ یوټیوب چینل دی دوستانو، په دې کې موږ هره ورځ همدغه ډول ته ویډیوګانې دوستانو نشروو، ستاسو لپاره ګټورې ویډیوګانې نشروو چې تر څو تاسو هم راشئ یو څه دوستانو ضرور ته زده کړئ. تاسو کتلی شئ دغه زموږ مکملې ویډیوګانې چې تاسو دغه در سره وګورئ دوستانو، در سره لایک یې او له نورو دوستانو سره هم دغه ویډیوګانې شیر کړئ تر څو هغوی هم راشي له دغه ویډیوګانو نه دوستانو ګټه واخلي او یو څه ته زده کړي دوستانو. نو ویډیو نوره نه اوږدوم، زموږ ویډیو تر همدې ځایه زموږ د یوټیوب چینل کورس به لا هم دوام لري دوستانو، تاسو هم سره پاتې شئ تر پایه سره دغه کورس تعقیب کړئ تر څو له نوره خوندورو ویډیوګانو هم دوستانو خبر شته چې څنګه هاشټیګ استعمال کړو یا نور کارونه وکړو په یوټیوب کې. یوټیوب ویډیوګانو لپاره نوره د وایرل یوه بله طریقه هم ستاسو لپاره دوستانو ما پیدا کړې چې څنګه کولی شو له دې نه هم پورته دوستانو زموږ زیات ویوز راولو، زیات سبسکرایب راولو. هغه طریقه هم ستاسو ته په همدغه کورس کې دوستانو اپلوډوم چې هغه طریقه لږ څه نه څه وخت غواړي دوستانو، هغه طریقه هم ستاسو لپاره راوړم. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که خوښ مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د یوټیوب کورس تر پایه د تعقیبولو په هیله دوستانو زموږ سره دغه کورس تعقیب کړئ او د ملګرو سره دغه ویډیوګانې شیر کړئ تر څو